چې نبی صلی الله علیه وسلم څوک دی داغه د ژوند څنګه په مکه کې مدینه کې د نبوت نه مخکې او د هغې نه وروسته قاضي عیاض په شفا کې دا خبره نقل کړې ده یو ورځ نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د جبرئیل علیه السلام نه تاسو کې ویلي چې الله رب العزت ما بارک دا فرمایي تر رحمت د پاره د ټول مخلوقي زما د رحمت نه تعالی سره عیسی رسیدلې دا کنه ورته ویلي ولې یا رسول الله صدر اتګ نه مخکې موږ سره دا یره او چې اسنه زموږ د خاتمه الله را خراب نه کی ملائکه دې لیکن د دې نه یریږي لیکن چې کله موږ تعالی د وحی مسله شروع کړو او الله رب العزت ما په صفت کې امین لفظ ویل نو زه خاطر جمع شوم او د دې رحمت دغه فائدہ به کې مال ورسېده چې ما خاتمه به نور خرابېږي نه به د صحیح خاتمه لپاره د قران او سنت نه ډېر اسباب قران او سنت ذکر کړی دي چې انسان هغه استعمال کې دغه خاتمه بس موږ الله په ایمان باندې تیرې کی یو لس د بدینت باندې وایو چې بدیجه کې مناسبت ضروری دی انسان له بدین د اسلام باندې استقامت برقراری هغه وخت کې نصیب کیږي چې کله دا ظاهر او باطن برابر کی الصلاح د سړي ظاهر چې کله یو رقم ته او باطن بل رقم د شي انسان څومره اعمال وکړي زمونږ الله برده خاتمه او کفر باندې ورته مامي دویم د نبی صلی الله علیه وسلم په تابعداري ځکه د رسول الله په تابعداري کې ډېر خیر دی دریم الوسطیه چې انسان د افراط او تفرید نه کار واخلي معنا انسان په معمولی ګناه باندې کافر ګڼي نه او غټ کافر له مسلمان وایي نه یو سړی ته غوتی او بل سړی د مسلمان وایي دا نه څلورم نیکار او دیندار ملګری چې سړی ځان له انتخاب کی او بنظم کیسه اخلاق شپږم رب العالمین دا خبره ذکر کړې ده چې زموږ د الله سره محبت او مینه محبت دا معنی چې په هر حالت کې د قران او سنت تابعداري لغاړه کې خودل ووم د مؤمنانو په مقابل کې نرمي او اتم د کافرانو په مقابل کې سختی نه هم د دین په باره کې د اچا نه یریدل او لسم جهاد فی سبیل الله نو رسول الله جبرئیل ویل چې زما رحمت تعالی سره رحمت رسیدلې دی دغه رحمت د جزره خاتمه نه په امن کې شمانه دا بچته نو خرابېږي نه امین دا غو لقب کې راغلی و دلیل بدی باندې چې جبرئیل اوچت حیثیت والا انسان او ذکر رسول الله له وحی راوړل د الله نبی ویل چې د اسما وزیر دی برا او دا قانون دی چې کم ملائکه د رسول الله سره راشه درشه زیات او هغه سره په غزواتو کې دغه ملګرو په حفاظت کې او هغه ډیر اوچتي په نسبت سره اول شي هغه لري و ځکه د اختلافي مسله ده انسانان غوړه دي او ملائک نو عام انسانان په عام ملائکه باندې غوړه دي او خاص ملائک چې رسول الله سره زیات تعلق او عام انسانانو باندې غوړه دي او خاص انسانان به ټول ملائکه بهتر دي لکه انبیا خبر اسمه مشهور دي چې پر رسیدلی و چې د نوح علیه السلام د درې بچي سام حام او یافس د چا په اولاد کې دا ترک ولا خلق رااله د چا په اولاد کې د فارس او روم ولا خلق رااله او چا کې د نور نبی کریم علیه السلام رب العالمین په عربو کې راولې و ذکر رسول الله فرمایي حدیث کې راځي چې زبر ټول مخلوقات کې د بهترین مخلوق نه د جماعت نه څه مطلب یو خو انسانان دی او بل خو جنات رسول الله د انسانانو نه دی به انسانانو کې چې کوم بهترین دي د جماعت نه یو خو عرب دی او بل خو عجم دی رسول الله عربي دی عربو نه څنګه انتخاب کې
یو خو په دوی کې سخا زیاته ده فصاحت بلاغت په دین د اسلام باندې ننګ او غیرت اوچته حافظي عربو کې بدا عادت شي هغه بر خپل اسونو د نسب لحاظم کو د خپل قوم اوسه کوي د خپل بدن او د اولاد اوسه کوي او ناشنا مسله به دا چې په اعتبار د زړونو سره ډېر نرم خلک دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي په دې ټول کې به ډېر بهترین نام زړه والے چې هغه د یمن خلک او بیا د عربو سغزړي انسانان چې دي هغه د مشرق والا خلک دي کم چې دې طرف راته دي چین روس د زموږ سره شاو خدای علاقه او دا زړه ولیک لګي هغه په دې وجه باندې چې ګناهونه زیات کوي د انسانانو نه ګناهونه زیات کیږي به ځای خنداګانی کوي زیات خراکونه د الله د ذکر نه غفلت او نرمي کې په دې باندې شکل انسان د یتیم سره کروي کوي رسول الله فرمایي د مسکین سره کروي کوي د رب العالمین په دې ذکر باندې د خپل جبه آباد ساتي د مسلمانانو د پوښتنه ورزي مریض شي دای په جنازو کې برخه اخلي پروید دومره دردا کې راځي چې کله کله قبرستان په ورزي او به په عربو کې بني هاشم و قریش او به په قریش کې بني هاشم د نبی صلی الله علیه وسلم خاندان دلیل به دی باندې چې رسول الله په اعتبار د نسب سره موجد دی او په اعتبار د کورنۍ سره قوم او کورنۍ د دوړه د محمد رسول الله موجد خلق دي دنیا کې عرب بهتر او عربو کې به د عربستان خلق به پای کې قریش او به بني هاشم او به محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په اعتبار د تجارت سره جرګو سره کسانو سره د ټول کمالات د دوی په خاندان کې راجمع و او به په عربو کې بهترین خاندان هغه د اسماعیل علیه السلام اولاد رسول الله د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې لري ورسره ان شاء الله خبره بیانېږي چې په کوم کیفیت دا به وجدا خبره ده چې اسماعیل ذبح الله او اسحاق علیه السلام د رسول الله د ارشاداتو معلومیږي چې هغه اسماعیل علیه السلام دی و انا ابن ذبیحتین زد دو هغه انسانانو بچی ما چې پای باندې د حلالي حکم شوی دی یو اسماعیل او بل عبد الله اسماعیل ذبح الله او عبد الله ذبح الله د دې په اولاد کې الله رب عزت نبی کریم علیه السلام را پیدا کی او به د نبی کریم علیه السلام اخلاق مبارک موږ د ویل چې د قران ټول دغه اخلاق اهل علم فرمایي چې رسول الله یو خو په انسان کې راشي د جنت د ور داخليږي کله چې به دا ټول اخلاق او چې د قران اول نه اخر پورې د رسول الله دا ټول ارشادات سره په عمل کړو ولې دا خو ډېر قیمتي سره شي وچه انسان شو مفسرین به دا خبره ذکر کوي تاریخ والا شعر په خپل مابین کې به درې قسمه دي یو هغه عرب دي چې هغه بخاری دي قران دغه اجمالی قسم له ذکر کوي تفصیلی نه که تفصیلی ذکر کې دی په اولاد کې به څوک پاتې نه لکه عادین عرب باعده زمونږ الله شکل قران کې دی تذکرہ کوي د دومره اوچت انسانانو لکه کجورو تنه کفر او شرک شروع کی هود علیہ الصلوۃ والسلام او الله رب عزت راولې کو د صحیح عقیده تشریح د پاره لیکن دوی په خپل بدنونو باندې غرض شول چې موږ دومره اوچته باډې نه دی او طاقتونه هم دی موږ چرته د دې شړې تابعداري نه کوو نه دی لمون تیار یو ډیر دعوت وکړو هغه په اخر کې نتیجه دار وته چې ایسه د مخالفت شروع کی زمونږ الله ور باندې آتش په او ورځي مسلسل باد راولې وو بعدم په دې کیفیت باندې قران کې رب العالمین فرمایي چې تیزو یخو او شغار کو د دې کورونه به شکل راوچت کړنو بار به یو بل سره هو الله دې به اسمه کې لرو غرزول دروازه ارسه ورمات کړه زموږ رب العالمین طاقت دا وجدا په سکند ټول برباد کې خو لیکن اتو رضی دا ورځ په دې باندې د شلی پر لبسه ورانه صرف اغاز زموږ الله بدر راغی چې په دې ځای کې د خلکو شرک وکي د الله مخالفت وکي وځ دې خلکو مقابله وکړ دا او هغه د دې کمزوري بات په واسطه باندې بس راوسو د دلی کړه ختم کړه
دویم قسم دین را بده خو به ثمودین دي زمونږ الله قران کې د تذکرم کړي ذکر سیرت کې است کتاب چې راو قران دی جاب الصخر الله فرمایي چې دوی به د غرونو تراشل دومره وشته انسانان چې د غرونو به تراشل او اسباب برابر کړي وو پای کې بزان لا آبادین جوړولې انجنيران به ځان لويلې د دنیا ماهرین به ځان لويلې لیکن د صالح علیه السلام مخالفت وکي داغه د معجزه دا وکي ایسه قتل کړه الله به عذاب نازل کی دی په عذاب کې به دوه قول دي کله قران کې دا خبر الله ذکر کوي چې زلزلہ پیرانه او کله دا و چې جبريل په आवाज والو سیدا و جلان د خونه په جړه کراغه د برنه به هغه आवाज وکړي الټه وګورځول جاثمین الله بلاکس پراته او دومره وشته باندې ځکه جوړولې چې ټول توجه هم دینه ورا وخت وا دا قانون دی چې کله انسان رب العالمین بندګی نه کوي نو الله به د دنیا په کار کې ورغو لګي قران کې رب العالمین یو خبره کړې ده وې دي انسانانو الله عزوجل دیاده وستو نو رب العالمین د دوی نه د دوی ځنه دیاده وستل خازن به لکی الله رب عزت مونږ دیاده څنګه وباسي هغه په دې کیفیت باندې چې د دنیا په کار کې هم د څه وردنه نه کی دنیا حتی مړ شو لیکن دین له شرط راوځګار نشي دغه انسان د سوچو کې خپل ځان باندې چې ګور الله سبحانه هلاکت اراده وس کړی دا دین له راوځګار نه کړم چې لري چې د دنیا د ژوند د دنیا کول دي غرونه به تراشل مداخل شیطان کې دا خبر محلل ملکل دا چې انسان بر دشمن د طاقت او دغه د اصله او دغه د آبادی توصیف هم نه کوي ځکه ابلیس په سړي باندې راځي د صالح علیه السلام دا وکي وجلا یو زنانه پیدا شوې دا کار چې قتل کړه زبا غیر سره نکاح کوم او لور به ورکم او مال به ورکم او دا اته بدمعشان په علاقه کې پیدا شول ایوب شرالونه اوله ورته دا په کټ کړو دغه نور څه به وجلا الله ایس اور باندې عذاب نازل کی د اسماعیل علیه السلام فلار ابراهیم علیه السلام چې دا د ټول انبیو امام الانبیاء او اب الانبیاء قران کې الله دا بار بار تذکری کوي یو خو وجه بګی دا چې ابراهیم علیه السلام یو کس دی لیکن رب العالمین فرمایي د ټول امت مقابله له ولاړ دی دومره استهداف پکې دی لکه ټول امت د یو چت انبیاء فلار زموږ اوسه د محمد رسول الله فلارم دی خلیل الله دا لقب رب العالمین د لور کې وجدا وچی الله رب العزت د دوستانه اعلان وکي خلیل اق دوست ویلې چې ستا په دړه کې د ظریف اندازه باندې چا محبت لږه پاتې نشي اندقه انسان دی وتی لیکن ابراهيم عليه السلام رب العالمین خلیل الله ولي ویلي اهل علم قران کې او د قران د تفسیر نه معلومي وجدا وجدا کې قولي عملي هر قسمه توحید او مجاهده کار شو دعوت توحید هو کې د خلکو لوي ویل شي اي خلکو د یو الله اطاعت او بندگی عملی ارسل واخر سویدی د ابوتان مات کړو د دوری کړو ختم کړو لری کړل او به د دې قوم سره مناظره دغه په باره کې تیار شو د بادشاہ سره مخالفت راغی د قوم سره مخالفت راغی د بچی د ذبح مسله بګراله د کجو د هجرت مسله بګراله ورسره برشه د اسماعیل علیه السلام د فاتح کېدو مسله بګراله د ټول قربانیونه د تیار شو الله رب العزت فرمایي فاتمهن دا څومره وعدي او دا څومره امتحانونه مونږ به ابراهيم عليه السلام باندې راوځه دا ټول پورا کړل یو لوی امتحان پکې دا دی د شری سره پلار په د کور کې مخالف او د ابراهيم عليه السلام سره دا مخالف او آزار د پلارو کوم انسان چې دا خبره کوي چې د ترو لکه امام سیوطی رحمه الله وغيرها اهل علم په باندې کلام کوي چې دا خبره غیر مناسب ده ترې نو بلکې د پلارو او د پلان را بده خو به د وخت بادشاہ چې هغه د ټول دنیا بادشاہ او د سره مخالفت شروع کی ابراهيم عليه السلام ورته بډاګر ولاړو دا ډیره ګرانه خبره ده زموږ اوسه چې مخالفت کړي دي بلکې بری دعوت باندې موږ لکه اخلاص خلک وایي کله چې ټکر جوړ شو دی به ګوره او د چې مملوک بادشاہ نه نمروز یا نمرودا د ټول دنیا بادشاہ ځکه څلور کسانو په ټول دنیا باندې بادشاہي کړي دا چې دوه بګي مسلمانان دي ترجمان القرآن کې ابو الکلام آزاد لیکي او دوه کافره مسلمانانو کې یو سليمان عليه السلام چې هغه د شام روان شو غرمه او استخر له رسول او اروپا له
دای ځکه به چې کله کار خلاص کینو بیا به شپه کابل لره رسول دلته افغان در سليمان عليه السلام وزیر خارجه و دغه خپل براتلو او دویم چې ذوالقرنین ترجمان القرآن کې ابوالکلام آزاد لیکي چې دغه خپل نوم دی سایرس دوه چې دغه کافران دي یو بګي نمرود اهل المدا خبر ذکر کړی دا په کافرو کې چې د بادشاہي کړی دا په دې ټوله دنیا باندې او د مقابله ابراهيم عليه السلام مدریدو مقابله سره شروع کړه او به دې مقابله نه چې د وکال دی وخت د پاره بلکې همیشه شروع وا تر اخر وخت پورې د دې قوم کې لوی مرز دا و چې شرک مرز پکې او تقریبا دوه معبودان ځان له انتخاب کړي و چې داس موږ معبودان دي یو بل به ویل به کچر د زیړی تکلیف در باندې راغلی دی پلاني سیب له ورځي د زیړی ذمہ وار دی موږ الله د زیړی برخه دل ور کړی او که دماغ چرته خراب دی بل له ورشه او که چرته د بدن کې دی بادنو دی بل له ورشه دا مختلف تقسیمات کړي لکه وسم دی باج علاقو کې شتا داس موږ الله سره مقابله د شرک دی او کفر دی دا چا بر سور بندگی کوله او دا به نیکان خلق وا د دې وجه مفسرین دا ذکر کوي چې د نوح علیه السلام په قوم کې د شرک اولنۍ مسله شروع شو ست تشریع استلو د وجنه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې نیکان خلک په وفات شول د دې تصویرانه وي صوبې دغه مجسمه جوړې کړې بندگی به دلته کوله خو لیکن دغه ارواح به ذهن لرا وصل چې مونږ یې دوله وي دی به بل وي هغه به بل وي لکه اوس اکثر مشرکین استدلال کې دا خبره کوي یو سړی دی هغه د ملک بادشاہ له څنګه ورځي ډایرک نشي ورته تر څو پورې شاغي ورا به تو ګوري بیا بل را به تو ګوري بیا بل اخر هغه بادشاہ له ورسي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د دې په اړه کې رساله ولیکله ویلې الواسطه بین الحق والخلق اي خلق د الله او د مخلوق مابین کې ګوره فرق دی زمونږ د ملک بادشاہ له بداره به ځکه مونږ ګورو چې هغه زمونږ د حال نه خبرېږي نه په خلاف د رب العالمین الله رب العزت چې د هر انسان د زړه په دینه خبره باندې پوهه دی لکه په دې مجلس کې موږ تاسو ناسیو د یو بل په دې زړه باندې پوهه نه اوس موږ الله په پوهه دی یعلم السر واخفى لس کله ورسې چې کوم خبره زموږ د دماغ له راځي هغه اوس موږ زموږ په زړه کې نشته دماغ کې نشته د الله ور باندې پوهیږي د الله قسم پر مخلوق باندې کوي چې مخلوق اداره به دي نظم د رب العالمین د پاره دا جوړ شي نه الله علیم ذات دی بصیر ذات دی د هر انسان په اعمالو باندې ګوري او هغه په ځړه باندې خبردار دی بندگی به ډار رب العالمین لکه د محمد رسول الله د سنت برابر کومه طریقه چې موږ ذکر کړی دا چې کله دا مسله شو دین اوسه بشار اونیو ورته بلکې د هوټل په ذریعہ باندې انت وروغ رسو قرطبی وغیرہ دا خبره ذکر کوي چې دوی بکله نظر کو نو ویلې وې کزمن چرته دا مشکل حل شونه د ابراهیم د سوق د لپاره به دومره لری پلاني ځای موږ جمع کوو په کیفیت باندې دا ورغور اوس موږ الله دې ورل ویلې د ابراهیم علیه السلام همت لګوري دی وخت ورته ملک راغی ورته ویلې کڅ مسلې موږ ویلې شي وې کم سړی کم ذات چې داغه د لپاره دې ورل غورځي ما په ما باندې پوي د تاسو ما هیڅ ضرورت نشته ورغور ځولې شو تقریبا تاریخ ولا دا خبره ذکر کوي سروي پر زدا په دې ور کې منځونه کوله تر شو لګو کوټه کې جناسي خوراکونه او اسکات ټیم ځان مقرر کړو دا مسله ته معلومه شو چې ګوره ورته دا غوښ مسله ده لیکن زمونږ الله ته دا ماده واخه سوده ته لری کړ ابراهيم عليه السلام کې پروت دی ډېر د عزت ژوند د تیری خوشاله د خپل منځه مسله ځان برابر کړو دغه اندازو وخت حدیث کې راځي رسول الله فرمایي دجال چې کله راشي او د عیسی علیه السلام دراتک مسله اوله ورځ به دومره لکه کاله به دویمه ورځ شي لکه شپږ میاشتې او دریمه ورځ به شي لکه میاشت او څلورمه لکه جمعه او به پنځمه عام عادي وشي صحابه ډېر وکړ خلکو د ځمکې بسر باندې بهترین وکړ خلک صحابه کرام دي د انبیاء او رسول هغه متصل د مانزه ته پوښوږي یا رسول الله موږ به څنګه کیفیت کې وکړو چې شپږ میاشتې د شي مسله دا او کال دومره ورځ ده وی فقدر تاسو ورته اندازه معلومه کړئ رشید احمد صاحب اصل فتاوا کې دا خبرې لیکلي سړی په دې شمول کې وشيږي لکه ناروې بلغاریا وغیرہ چې باغې د شپږ میاشتې شپه د شپږ میاشتې ورځ ده
دا به د مانځه کیفیت او د عبادت کیفیت د شي جوړی شي دا به ټیم معلومه وخت اگر که باغیزه کې د ورځې 12 بجې وي خو چې د ماخوسن د مانځه ټیم راغی دا به ماخوسن مونږ کوي ابراهيم عليه السلام خپل منځونه جاری وساتل دین ورسره به بار شو راغی بادشاہ سره به د نمرود به رسو نظر غوندي وکي چې لکه دا خوشبندیر وتلو زما دومره شیونه د الله په نامه باندې حلال کم ابراهيم عليه السلام د اوچت همت والا واغه به ورته دعوت ورکې وی ویلې ترسو پورې چې پتا کې توحید نه ګردان زونه د اسمنګ الله نه مني ځکه د عمل د قبلېدو لپاره څو شرطونه دي عقیده توحید د محمد رسول الله تابعداري اخلاص د حرامونو په ځان ساتل وغيرها ته چې دا کفر او شرک او دا دوا وي دا درې بوتان د دې بندګي ته شروع کړی دا د رب العالمین شریکان غني که ته څومره نظرونه وکړي الله رسول نه مني مجاهد انسانو اول توحید راو دی غیر ورسره دا مسله مناظره کې رب العالمین په باره کې تاسو ته وګورئ چې ستاسو رب څوک دی ودا د انور او د سړې مړکې ژوندې کوي وی ویل ودا کار خو زم کولای شم بنا بر یو قول یو سړی مجرم وي ساغه خوشي کې او بل سړی غیر مجرم هغه قتل کی د باره کې د مرګ فیصله ولیکن ما خوشي کی او دا بل چې د باره کې د خلاصون فیصله او ما وجلو ابراهيم عليه السلام ورته ویلې وېزما رب هغه ذات دی چې هغه ور د مغرب مشرق نه راخیږي په مغرب کې راغورځي تدش بالعکس وکا فبهت الذي كفر ويس حق حیران لیکن نمرود چې دا خبره نشو کولای چې دا کار زکه مستر رب دې شي وکي ولا غد شنه ویلې چې د مغرب نه زړه ستار رب دې راوخیږي د مشرق نه زړه اخیږي او په مغرب کې غورځو یو وجه علماء دا ذکر کړی چې الله د دماغونو دا خبره لری کړه کافر انسان په دماغ کې دا خبره اسمه رب العالمین نه ورشي دویم په دې چې مشران خلک ناسونه کې دي چې نمرود پیدا نشي د انور په دې کیفیت باندې خيږي راخيږي او بل داغه دماغ له دا خبره رااله وې کزي ابراهيم عليه السلام دا خبره وکما چې تد شي وای چې د مغرب له استاد عرب راوخیږي اسنه چې دعا ونی کې د دې خوانه راونه کې قیامت کې زما ټول نظام برباد شي کافر دې ارڅ منله چې حق دراتون کې خو لیکن عینات پکې وو دین نور سره روان شو د هجرت په لار باندې روانو بل امتحان سره ابراهيم عليه السلام مخامخ شغدا چې ظالم بادشاہ ولار مفسرین دا خبره ذکر کوي چې هغه به پوښتنه کوي چې دلته یو سړی او دا ځان سره خزر روانه کړي هغه به تی اخلم او دا بیزتی وکوم دې نه منله چې یو سړی د مسافر دی هغه سره د خبره خزر ګرځي راګرځي ابراهيم عليه السلام چې کله دې امتحان سره مخامخ شو نو متصل رب العالمین له توجه کړ د مانزه کوم ویل چې داس ما خور ده یا مور ده یا بل څه نه به هغه خوشی کوله توریه په دې ځای کې وکړه حدیث کې راځي ابراهيم عليه السلام د درې کذبات انت کذبات دا مانند چې دروغ ویل دي هغه ټول حقایق دي توریه دا معنا د شی لفظ به استعمال کی چې دغه دوه معناګانی و معنا نږدې او بل معنا لري مخاطب ستا چې دغه نږدې معنا ولې تل لري ته پوښتې دی وګورئ دا څوک ده ودا مې خور ده نور هغه نه ویل چې ګوره کسانه ته پوښتنه کې ته مرته و چې زه خورې ما وجه ده چې تاسو ما خور په دې دین کې ځکه ته مؤمن یې او زه مؤمن یم بادشاہ شکر دا ولې ده چې د خور د مناسب ده چې د خوشی کړي وځه هغه زنانو سره کارو لیکن مفسرین ذکر کوي چې په خپل لوز باندې د پاسه دار وختو وی ویل چې دې بیزتی بز کوم چې بار کیفیت باندې ولې نه انسان کې چې څومره غیرتي هغه راغه په خپل عزت باندې خپکیږي ابراهيم عليه السلام دی ولي امتحان سره مخامخ شو متصل رب العالمین له رجوع وکړه د خپل وړو ویل چې تم منشر وکړه بادشاہ چې کله خپل راغی نو روایت کې درجه په غوته یو دم به د دماغ بند شو چې کله به دی الله سره وګت کې الټا بر اپره وته لاسونه به کاږه شو دماغ به بند شو لکه پلج شو وي نو دیږي کې به دوه روایت یو روایت کې د شي راځي دي زنانو ویلي الله ته دا را جوړ کا اسنه چې داخله سبب ما باندې دا فیصله ونی کی چې دا خو تو وجلو د یو امتحان نه بچو بل کې براګیر شي دویم دا منه چې دې سړي به دا دعا وکړي چې الله ته ما جوړ کا زب چرته مې زنانه خو ورزم نه خو لیکن بهم دا کار کو اخر خادم له ویلې چې دا تاسو خو مال پیری را وسته رب العالمین دې غیرتی ذات دی
ابراهيم عليه السلام د الله په دین باندې غیرت کړي رب العالمین هو زاغه په حیا باندې غیرت کوي دشمن لپاره خودم دا معلومه کړي چې لکه دا ډېر کمال والا زنانه دا ډېر د کمال والا سړی دی هاجر دی وینځه یا خپل لور صحیح قول دا ولا مو ذکر کړی چې د لور ودی ورته ورکړه او ورته ویل چې ځه زنانه چې کله روان شو ابراهيم عليه السلام خو هغه په منځ باندې ولاړو په دې منځ کې ابراهيم عليه السلام ورته اشاره وکړه چې صورت حال شو ویل الله رحم وکي څومره شرونه چې دې کافر اسما په مقابل کې جوړ کړي واغه ټول رب العالمین شان کړه لري کړه او دې سره سره مال هاجرم پلاس باندې را کړه دې وینځوا یا دمن چې دې لور وسې قول علماء دا ذکر کړی چې دې لور وا نو کله چې دا ورکړه ابراهيم عليه السلام نور روان شو نبی کریم علیه السلام په دا صحابه ولوي چې اسما ملګرو کله که تاسو د ابراهيم عليه السلام علاقه فتح کړه معنا مصر یو به د زميل حاسه بل د خپل ولای زمه دا معنا چې مالي قبطه دا علاقه ده او خپل ولی دا معنا چې تاسو مور هاجره هغه د ابراهيم عليه السلام بیبي چې دا د دقه سیوا دی بشاور ته ورکړو چې دا لور یې راغوین ځکه صحیح قول دا چې د لور وا نبی کریم علیه السلام ګور دومره اوچت د لور خپل ولی له حساسو سره د دینه چې د محمد رسول الله د ابراهيم عليه السلام په مابین کې د کلونو مسافه ده او بلی خپل ولی کې ډېری پیدیم دي مسلم کې حدیث رسول الله فرمای دا ور پولیس ورات په خوا باندې ولاړی چې قائمه کړي نو هغه به تیریږي او چې قائمه کړي نه هغه بلند غورځي او د انسان د رزق سره پراخيږي په دې باندې په دې منځ باندې په تقوا باندې د ګنا نه پزان ساتلو باندې په اخلاص باندې د الله په بندگانو باندې خرچه کول باندې ذکر او اذکار باندې حلال تجارت د الله نو دعاګانې غوښتل او خاص کر سوره واقع ویل اما کیفیت چې کله صحابه بیا تلاړل فتح کړه نو رب العالمین د دوی په ژوند کې دا مسله ور واچول به د اکرام وکي د دې ځنه به د هاجر او اسماعیل علیه السلام ورته رب العالمین بیا ورکی دا نو ورسره به دولس کړه اسحاق علیه السلام الله ورکی کعبه له بوتله او کعبه په دې وخت کې چې قرآن کې الله عزوجل فرمایي چې نه بګي فصل او نشر د بګي آبادی وا هیڅ هم بګي نه و انته ولېګل چې کله هغه زره ولېګل د دې لګلو ډېری وجه دی یو وجه چې الله اوس د کعبه آبادی دویمه وجه د بنتوب مسلې د وجنه اگر کدا سارا رضی الله عنها د هاجری بندا ک ژوند به تیر کې خو به د دې په طبيعت کې څه مسله راتلیش او دا رسول الله د ژوند طریقه مو څومره به ویری چې دا ټول به بیانو د لپاره جدا کوټې جوړې کړې وي جدا نوبت وو انسان چې سرور زنانه د اړ زنانه په جدا کوټې او جدا نوبت او الته بورځي شریک ژوند کې به اختلاف راځي الته شکل دا دواړه پرې خودل ابراهيم عليه السلام ته روان شو وړو کې ماشومه پرې خود د خپل بیبي دی ګور بل امتحان دی سو خوراک وسک دی ورسره پرې خودل دې سره نور د आवाज وی چې اله من ته چاله مونږ پرې دی ابراهيم عليه السلام دې خو نه راکاته به ورته ویل چې اله من ته مونږ چاله پرې دی به ورته نه کاته دریم کرتی وی څلورم سل دي زنانه ورته ویلې چې الله رب العزت تعالی په دې باندې امر کړی چې دې کې دا پاتې شي ابراهيم عليه السلام ورته مخ راوړو چې آو رب العالمین موږ له امر کړی دی چې دا بیبي او دا بچی نه بدقه ځکه پرې ده وې اوس موږ الله نه صحیح کړی ډیر اوچت زنانه د اوچت همت والا خځې وي تاریخ ولې کې چې کله ابراهيم عليه السلام دې غونډې نه واغفتو کعبه له متوجه شو ډیر سخت دعاګانې وکړي یو دعا دا وکړه چې الله دا بلد وګرځوا معنا آبادی وګرځوا کارا دویم دا معنا چې د اهل رزق ورکا خاص کر هغه چې هغه ایمانداري الله رب العزت ویلي چې زبد دیلا خارم جوړ کوم او رزق مو ورکم خو لیکن واځي ایماندار نه بلکې د نور علم ځکه امتحان په دې کې راځي چې ټول الله رزق ورکي کچیر دی واځي مؤمنان لوي نه په دې کې دا مؤمنان یو بل څوک بنوي الله رب العزت پیدا آباد کړ په مرور د زمانه باندې تاریخ ولا د لیکي چې دوی دا خوراک اوس کا خلاص کې نو د صفا او مروه په مابین کې هاجری رضی الله عنها منډه واخصه چې تر څو پورې خلک پیدا کړم د دې بچی لپاره د خوراک او سخت تنظیم ته برابر کړم قافله براغلی یا بخ کډي کوچینا سبته را قرض کو د خپل بچی له ورکو
لیکن د صفات دی غونډه نه چې کله راکته شو منډه به واخصه وکړه دی منډه واخصه دی وجنه نبی کریم علیه الصلاه والسلام د هاجر د تابعداري د وجنه او د الله د امر د وجنه په دې کې دا وګرځي شنو د هاجر منډي وای په دې کیفیت باندې التزی لیکن هیڅ وګړه په نظر باندې رانغه جبريل په دې وخت کې आवाज وکي چې کله جبريل आवाज وکي نو د خپل ځان سره د خبرو کړه چې لکه چپ شدا څوک تعالی आवाज کوي لکه سړی چې आवाज یې کوي او څوک په आवाज وکړي ځان سره دا غړي کې چې لکه چپ شدا څوک خبره کوي به आवाज وکي ورته ویلي هاجره وکاسو کومه کوله شو خوې کس ما سره زګه وجه داله چې زما خوراک او شاک څه مسله دي بچیلا نو شکل د اسماعیل علیه السلام خو له بیرته راګرځي دا جبرئیل علیه السلام په خپل وزر باندې د ابي زمزم دازه والے او ایسو به روانه دا به دی وجه باندې بعضی تاریخ ولر کې چې اسماعیل علیه السلام په دې کې لتی والے نه د جبرئیل په وزر باندې کله چې هاجر ورته رااله چې ګوري او روانه د نظر ورته مخه دا اوبره باندې کړي کچرته باندې کړي نو رسول الله فرمایي چې روانه وي لیکن په دې کې زنانه و د حرس سراغ دیوال ورته وره چې اسنه خلاص نشي د دې د وجه الله رب عزت په غبو کې کمبوت راوښو کمبوت دا مره په خپل کیفیت باندې روانه نشوي رسول الله فرمایي ما او زمزم د زمزم د وبچ دي دا چې سړي په کم نیت باندې وښکلي په مقصد باندې دا کافي کیږي د سړي حافظه کار نه کوي دا د وښکل الله حافظه قوي کوي د چا بچینی په دینه د وښکل الله بچی درکې د چا بل مشکل بل او رسول الله فرمایي چې دا خوراک په ځای باندې انکار کوي وړي وړي مزیدار د رب العالمین په وجود باندې د مستقل دلیل دی چې وبدي بالکل خلاصيږي نه خوند خرابيږي نه ځل سره نور وبوسه هغه خرابي شو دا نه خرابيږي ناشنا وبا او زمونږ د الله قدرتونو لوی قدرت داري نو په دې کې د وبو مسله بني جرهم د یو قبيله وشره روانه و د یمن د علاقې نه روانه په دینت باندې و مفسرین دا خبره ذکر کوي چې پاغیزه کې یو ډیم واقع خرابېدو د ډیم ولا خلکو دوله اعلان وکړي چې لکه د دې جن وځي ځکه چې د اوبره وځي کورنم تخریبېږي نو دی خورالن یا په دې وجه باندې چې دوی د تجارت په نیت باندې روان و یا خپل خردانی جنگونه و یو ځای کې واړول چې کله واړول چې ګوري د اسمان په طرف باندې نو پاغیزه کې مرغان ګرځي قانون دار چې په کوم ځای کې اوبې الته مرغان ګرځي یو قاصد راولې و چې لکه د دې خلکو خاله ورشي په دې کې دا اوبو دا مرغان ګرځي راګرځي کې دي چې د خوراک او ساکو تنظیم الته شوی چې کله ورته رالو نو په دې کې یو حاجر ناست بل اسماعیل علیه السلام خاله رالل دومره اخلاص وکي دومره احسان ورته ویل چې لکه دا دې زنانه له دې په موږ باندې نه راخرڅوي موږ نه راکوي د شي ونکړي چې پر دې زنانه دا واځي ناصر او ماشوم دې راځي چې دې عزت طلب کو عزت من خلکو یمنن هاجر ورته ویلې وې دا وب بزمنګي ملکیت بزمنګي داوا به کوي نه لیکن تاسو ته پیدا خستلې شي په دې منځ کې ډېرې مسلې وشوي هغه به غیر لاله ته اباد شول د منځ کې هاجر رضی الله عنها وفات شو اسماعیل علیه السلام به دوی کې واده وکي به د ابراهیم علیه السلام دوباره راتګ د دې خاله نو تر دې چې پورې رسول الله د سیرت د دویمه برخه مونږ ویلې